السلام علیکم مزدور بخیر است بیت برابر توی است بخیر است مزدور بټرین ته چې اوس موږ کوډ ورلګوو په یو سارا کې پرته یا په ځای کې پرته چې هلته کوچنیان ګوتې کې وي موږ دې ته کوډ ورلګوو اول به راسو د پروګرام بټن به او بیا به راسو پی صفر ته پی اوه ته به راسو اوس دا پی اوه دی دا پی اوه به وکې کړو چې وکې مو کوي چې کل پوره چو دا به هم چې وکې کړو دلته پنځه صفره راځي مثلا دې ته زه اوس کوډ ورواچوم دا اوس دې ته ما کوډ ورواچوئ سیده هغه وخت دا کوډ کار کوي چې پر دې باندې برق بند شي اوس د دې برق ما بند کوي ګوره پروګرام ته موږ نه پرېږدي چې پروګرام ته مو نه پرېږدي د هغه دپاره یو بل کوډ هم شته او مستریان یې خلاصوای هم شي چې موږ کله غواړو پروګرام ته داخل سو اسانۍ لارې دا صفر به پنځه کړو سیده بیا به دا صفر پرېږدو دا بل صفر به یو کړو پسې صفر به یو کړو پسې صفر به دوه کړو نو دا کوډ به شي پنځوس یو سل دولس اوس دی موږ پروګرام ته پرېږدي که موږ غواړو چې دا کوډ برته ځینې وباسو نو هغه پی اوه دی هغه پی اوه به وکې کړو بیا صفر راځي دغه صفر چې دی دا صفر دا چې دی دا به دغسې پسې وکې کړو نو دی باره چې دی هغه زوړ کوډ چې دی هغه چیش کې باسي مثلا اوس دی موږ په خپله دی پروګرام ته ور پرېږدي خو پروګرام ته نور پرېښولو اوس مو دا د پروګرام ته ور پرېږدي